میجر عزیز بټي دی، راشد میناس دی، پلانا دی، ډنګانا دی. وروره دا یعنی دا د پنجاب خلک دي. زما د وطن خلک خو دا نه دي. زما ایروز چې دی هغه باچا خان دی، هغه خوشحال خان خټک دی، هغه رحمان بابا دی، هغه احمد شاه بابا دی، هغه میرویس نیکه دی، هغه غازی امان الله خان دی، هغه شهید ډاکټر نجیب صاحب دی، هغه خانشید عبدالصمد خان دی، هغه فقیر ایپی مرزا علي خان دی، هغه شهید عثمان خان کاکړ دی. داسې په لکونو، داسې علي وزیر دی، داسې منظور پښتون دی، داسې نور خلک دي. لیکن د دې ذکر نشته پکښې. د خلکو ذکر دی، بس زموږ بچیان یې زده کوي. اوس د دې نتیجه چې ده، د دې نتیجه دا ده زموږ بچیان که تعلیم نه پکوي هم په اریان یې په نن سبا زمانه کې وکې په وکې چې راغټ سي ستا ورته امیدونه یي چې یاره دا خو نو ښه تعلیم یافته بچی سو، هغه د افغانیت په حواله، د قوم په حواله، د وطن په حواله هیڅ معلومات هم نه لري. او چې د ده پوښتنې ځینې کوي بیا لکه طوطي داسې درته غږېږي.